سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د تیلو د بیو په لوړېدو په کابل کې د لیني موټرونو کرایه هم زیاته شوې ده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. کابل کې د موټر چلوونکو د تیلو بیو په زیاتېدو سره د لیني موټرونو کرایه هم لوړه کړې ده. کابل کې موټر چلوونکو د شنبې د چنګاښ پر 13 اکتوبر ورځپاڼې ته وویل چې د تیلو د بیو په ختلو سره هغوی مجبوره دي چې کرایه له 10 افغانیو څخه 10 افغانیو ته پورته کړي. همداراز لوی موټرونه بیا کرایه له 10 څخه 15 افغانیو ته وخیژوي. په ورته وخت کې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د موټرونو کرایې له لوړېدو شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکو وویل چې لوږه او تنګدستي ورځ تر بلې زیاتیږي. هغوی زیاته کړې ده چې د ورکولو وسه نه لري. تر دې مخکې د کرونا لومړۍ څپه کې د خلکو پر ګڼې ګوڼې د بندیزونو پر مهال هم کابل کې د موټرونو کرایه ختلې وه. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.